د هلمند ولایت د سنګین او کجکي ولسوالیو په سیمو کې د شپږ روغتیایي مرکزونو ودانۍ د افغان روغتیایي خدماتو موسیسې په مالي لګښت د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت سره د څلورو برخو خدماتو په درلودلو سره ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. د دغه روغتیایي مرکزونو ودانۍ 3 په سنګین او 3 نورې بیا د کجکي ولسوالیو په سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو په موخه بشپړې شوي دي. د یاد ودانۍ د مراسمو پر مهال د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس د خپلو خبرو پر مهال ویلي اوس مهال په دې ولایت کې 233 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له دې جملې څخه 110 نوي روغتیایي مرکزونه د اسلامي امارات په راتګ سره زیات شوي دي او لا هم په دې برخه کې هڅې روانې دي. وګورئ دا یو لرې پرته ساحه ده، یو سپینه ساحه ده، دې ته دا د یو روغتیایي ښایسته کلینیک پرانیستل سو، دا ټول علاقه به ورسره وساسي. موږ د ټول سپینږیرو قومي متدینو مسلمانانو ته دا اطمینان ورکوو چې زموږ د عامې روغتیا ریاست دروازه ستاسې پر مخ باندې 24 ساعته خلاصه ده. بلخ او یا د افغان روغتیایي خدماتو ولایتي مسؤل وایي دغه روغتیایي مرکزونه به د واکسینو، خوارځواکۍ، ولادت او د ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د نوموړي په خبره په نږدې څو ورځو کې به د 9 نورو روغتیایي مرکزونو ودانۍ د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موږ ژمنتیا لرو چې زموږ خدمات چې کوم تعهد موږ د عامې روغتیا وزارت سره ترسره کړي هغه د سیتاني د ریاست تر چتر د رهبري تر چتر لاندې په خپل وخت باندې په صادقانه ډول سره په رښتیني ډول سره ترسره کړو. په ورته وخت کې بیا د دې ولسوالیو اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له کبله یې نشوای کولی چې لرې پرتو سیمو ته خپل ناروغان پر وخت ورسوي. دوی د اسلامي امارات څخه غوښتنه لري چې په دغه مرکزونو کې د نورو روغتیایي برخو خدماتو ته هم پراخوالی ورکړي. دغه راته نږدې سو کلینیک بالا دغه هر څه مشکل چې مو دی دلته د ښه په سمه توګه باندې کېږي. نو موږ دغه مریضان مو درلودله، نو مریضان تداوي مو وس کېږي، پخوا نه کېدل. دا په داس حال کې ده چې په هلمند ولایت کې د اسلامي امارات په بیا ځلې واکمنېدو سره د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو په رامنځته کولو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي.